د کہانی شروعات کیږي د پارک په نوم د یو سړي نه چې پخوا په کوریا کې د غېږ نیولو په سیالۍ کې برخه اخیسته، خو نن سبا هغه په یو امریکایي کلب کې د ساتونکي په توګه کار کوه. یوه ورځ د هغه پخوانی ملګری کیم د هغه سره د لیدو لپاره راغی او هغه یې قانع کړ د غېږ نیولو په سیالۍ کې برخه واخلي. مارک په دې کې هیڅ لیوالتیا نه درلوده، خو کیم هغه په یو ډول قانع کړ. بیا دوی دواړه د سیالۍ ځای ته لاړل چیرې چې خلک په لوبغاړو شرط لګوي. هغه لوبغاړي چې باید له مارک سره سیالي وکړي هغه تر اوسه پورې ټولې سیالۍ ګټلې وې. له همدې امله هیڅوک په مارک شرط لګولو ته چمتو نه و. لوبه ژر پیل شوه او هغه لوبغاړي د ډېرې مبارزې وروسته حتی د مارک سره لاس هم نشوي ورکولی. مارک په ثانیو کې لوبه وګټله او کیم هم ډېرې پیسې وګټلې، خو اوس هغه لوبغاړي د خپلې ماتې منلو څخه انکار وکړ. هغه کیم وهل پیل کړل، مارک یې په منځ کې راوست او ګډوډي رامنځته شوه. دې جګړې له امله هغه هم خپله دنده له لاسه ورکړه. یوه اونۍ وروسته هغه په یو دوکان کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کړه. هغه عادي ژوند کوه، خو کله نه کله به یې خپل کور ډېر یادېده. بیا یوه ورځ کیم هغه ته زنګ ووهه او له هغه یې وغوښتل چې کوریا ته راشي. هلته د هغه غېږ نیونې لوبه روانه وه او ګټونکي ته به په بهیر کې د لوبې کولو چانس ورکړل شي. مارک خپل زړه میډلونه ولیدل او پرېکړه یې وکړه چې یو ځل بیا خپل زوړ خوب پوره کړي. کله چې مارک کوریا ته ورسید او دواړو د خوراک په وخت کې د کار په اړه خبرې وکړې. کیم غوښتل چې د هغه ایجنټ شي او د هغه سوداګرۍ ته پاملرنه وکړي. هغه په مارک بشپړ باور درلود. د هغه پلان دا و چې مارک لوبغاړی کړي، په هغه پیسې ولګوي او شتمن شي. له هغې وروسته دوی دواړه ټوله ورځ په ښار کې وګرځېدل. دوی د شپې یو کلب ته لاړل. کیم له هغه نه تپوس وکړو ایا هغه کله هم د خپلې اصلي مور د موندلو هڅه کړې ده. په حقیقت کې مارک د هغې د مور لخوا په ماشومتوب کې په یتیمخانه کې پرېښودل شوی و. په دې وخت کې مارک ته د خپلې مور پته میلاو شوه. بل سهار مارک د تلیفون د نقشې سره سم هغه پتې ته ورسېده. مخکې له دې چې دروازه وټکوي هغه دوه ماشومان ولیدل چې د هغه دروند بدن یې والید او هغه یې شیطان وګڼلو. ماشومان له هغه څخه نه وېرېدل، نو هغه پرته له څه وویلو لاړ. بیا هغه ماشومان خپلې مور سومې ته د دې عجیب سړي په اړه وویل. دوی خپلې کړکۍ له لارې ولیدل چې مارک بیرته ځي. سومې د جامو دوکان چلوه چې په توان کې روان و. هغه به یې ډېرې پیسې بدمشانو ته ورکړې وی چې هغه به یې هره ورځ ځوروله. موږ د یو شتمن پلار چانک یو خراب زوی هم وینو. هغه د یو ملګری و او په قمار کې به یې ډېرې پیسې لګولې. بیا مارک یو قوي سړي ته ماتې ورکړه او خپل استعداد یې وښود. له همدې امله مارک او کیم په 5 ستوري هوټل کې یوه عالي خونه ترلاسه کړه. بیا کیم ته یو پیغام راغی چې مارک به سبا په لومړۍ لوبه کې وګټي، مګر په دویمه لوبه کې به وبایلي. اوس کیم ویره درلوده چې مارک به د دې لپاره موافقه نه وي. کیم له هغه څخه غوښتنه وکړه چې دریمه لوبه باید وبایلي. که څه هم مارک پرته له کومې ستونزې موافقه وکړه. بله ورځ سومې ماشومان د ښوونځي لپاره چمتو کول. د هغې زوی جو ویره درلوده چې شیطان به بیا راشي، خو سومې وویل چې ښایي مارک پیژني. کله چې ماشومان لاړل هغې زړه عکسونه راوویستل او ویې لیدل چې مارک د خپلې مور سره یو عکس لري. هلته ماشومان مارک بهر ولید. هو زه به پولیس راوغواړم، بیا به ستا هډوکي مات کړي، ته به وګورې. بیا موږ ګورو چې جو په کوریا کې تر ټولو قوي 5 لوبغاړي کامبو ته زنګ وهلی و تر څو د مارک وړتیا وازمویلی شي. د خلکو ګڼه ګوڼه وه او له مارک په سنۍ سره په لومړۍ لوبه کې د 7 فوټو هاتي ته ماتې ورکړه. ګرانو دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې کهاني. که دغه کهاني ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو په کمنټ کې مو خپله رایه وکروئ او دغه کهاني در سره لایک کړئ او د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ تر څو زموږ هر نوي ویډیو په هر وخت تر تاسو در ورسیږي.